ګرانو مینوالو السلام علیکم. هیله ده تاسو په روغ جوړ او خوشحاله وئ او شپې ورځې به مو په خیر تېرېږي. مینوالو په دې ویډیو کې درته نن د علیشه 007 له هغو رازونو پرده پورته کوو چې تر اوسه پورې به ورنه نه وي پورته شوي. د هغې اصلي څېره درته ښایي او د هغې کړنې درته ښایي چې په کومو کړنو کې هغه مبتلا ده. مخکې له دې چې موږ دغه ویډیو ستاسو لپاره شروع کړو، لومړی تاسو زموږ دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، زموږ دغه ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو تر ډېرو خلکو پورې ورسېږي. مینوال تاسو ته معلومه ده چې علیشه 007 چې په دې وروستیو کې په فیسبوک او همداشانته په یوټیوب او نورو سوشل میډیاو باندې زیات شهرت خپل کړی دی، خو د هغې د شهرت علت څه دی؟ علیشه 007 چې په پاکستان کې اوسیږي او یوه پښتانه ده، هغه او د هغه ټول فامیل داسې کارونه ترسره کوي چې د پښتون نوم یې له خاورو سره خاورې کړ. لومړی هغې په یوټیوب باندې داسې ویډیوګانې د ځان لپاره راوباسلې تر څو په هغې ویډیوګانو باندې خپل یوټیوب چینل مخکې بوځي. هغې دې ته پام ونه کړو چې د هغې عزت او شهامت څه دی. وروسته له هغې د هغې په بڼه باندې پلار او مور هم ودرېدل چې تر اوسه پورې باندې په سوشل میډیاو کې مختلف ډوله ویډیوګانې راولي، ډانسونه، مختلف ډوله کلیپونه، او د دې لپاره چې هغه د شهرت تر پولو ورسېږي هېڅ د خپل عزت خیال نه ساتي. په دې وروستیو کې د هغې ځینې داسې ویډیوګانې هم راغلي چې هغه بالکل د کتلو نه وي. په هوټلونو کې له خلکو سره یو ځای ناستی، د خلکو سره د شپو تېرول، د خلکو څخه د خوند اخیستل او خلکو ته د خپل وجود قیصې ورکول هغه څه دي چې د هغې د دې بیخي خیال نه ساتي. موږ ویلی شو چې علیشه 007 یوه پخه ډمه ده او هغه یوه پخه کنجرۍ ده. د هغې او د هغې مور داسې کارونه کوي چې هغه په پښتنو کې هېچا تر اوسه پورې نه و کړي. تاسو به د هغو دواړو ویډیوګانې په یوټیوب او همداشانته په فیسبوک او نورو سوشل میډیاو باندې لیدلې وي. تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې آیا یوه پښتانه دا ډول کارونه کولی شي لکه هغه چې کوي؟ د هغوی له دې نه مقصد څه دی؟ صرف فحشا خپرول، خلکو ته دوکه ورکول، د خلکو ذهن بلې خواته اړول او دا یو کاروبار جوړول چې دوی د ځان لپاره پیدا کړی دی. مینوالو موږ به په راتلونکو ویډیوګانو کې د هغې د ویډیوګانو ځینې برخې هم ستاسو لپاره خپرې کړو تر څو د هغې له اصلي راز څخه خبر شئ. اکثره خلک دا انتقاد کوي چې ولې په هغې پسې لګیا دي. تاسو ووایئ چې آیا پښتانه دا ډول کارونه کولی شي لکه کوم کارونه چې دوی کوي؟ په پښتنو کې د دې ډول کارونو اجازه شته او که نشته؟ شهرت له هرې لارې حاصلېدلی شي. هغوی د ځان لپاره یوه بله لار پیدا کړي تر څو د هغې لارې تر شهرت پړاو پورې ورسېږي. د نړۍ ډېر مشهور اداکاران شته، فلمي ستوري شته چې هغوی د نورو لارو نه دغه ځای ته رسېدلی دي. نه دا چې هغوی د خپل ځان بې عزتي کړې او بیا یې ځان تر شهرت رسولی دی. دا یوه ډمه ده، مور یې ډمه ده، پلار یې ډم دی، دا یوه پلیته ده، مور یې پلیته ده، پلار یې پلیت دی، د دې د پښتنو نوم وشرمولو، د پښتو عزت یې خاورې کړ او دا په رښتیا چې یوه کنجرۍ او ډمه ده. مینوالو موږ به په راتلونکو ویډیوګانو کې د هغې ځینې نورې ویډیوګانې ستاسو لپاره خپرې کړو، خو تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو تر ډېرو خلکو پورې ورسېږي.